څوک چې چا سره تعلق ساتي هر عقیدې سره تعلق ساتي، معنا د اهل سنت والجماعت ګوري، کو هغه بریلی ده، کو هغه دیوبندي ده، کو هغه پنجپیری ده، کو هغه ځان ته بل څه وایي، خو د دی په نیز باندې دا کم کتابونه چې الحمدلله ما ذکر کړل دا ټول مني. شامی ټول مني، بحر الرائق ټول مني، هدایه ټول مني، موطا امام مالک رحمه الله ټول مني، او داسې محیط برهانی فی فقه النعمانی دا ټول مني. روره چې د ذکر کړي دي دا خبره چې دا جنازه وکي د هغې نه پس دعا مه کوه او ډایرکټ قبرستان ته مړی وړه. نو وروره مونږ خو د دې فقهای کرامو څه یو تابعدار یو که نه؟ اودس کې څو فرایض دي؟ څلور دي که نه؟ دا چا لیکل دي؟ دا هدایه کې لیکل دي، دا قدورۍ کې لیکلی دي، دا کنس کې لیکلی دي. خط دغه درته وایي نو دا مني، او چې دا درته وایي چې د جنازې طریقه درته وښایي چې کله جنازې ته ودرې تکبیر ووایه، حمد و ثنا د خدای پاک جل شانه بیان کا، دویم تکبیر ووایه، درود شریف ووایه، دریم تکبیر ووایه، د ځان دپاره دعا وکړه، د مړي دپاره دعا وکړه، د مسلمانانو دپاره دعا وکړه، او څلورم تکبیر چې ووایه بس بیا قبرستان ته مړی وړه. دا نه مني. دا ولې نه مني وروره؟ دا خو زما او ستا حنفي عالم ده، د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد ده، او زه تو دا نه منو. نو وروره د نه منلو خو علاج نشته. خدای پاک جل شانه دې موږ ټول په صحیح لارې باندې روان. نو د یو مسلې په باره کې چې هغه زموږ په دې علاقه کې مختلف فیه ده او اختلاف ته پکې بعضې ملګري یو څه وایي او موږ بل څه وایو، خو لیکن وروڼو زموږ دپاره شریعت مبارک لاره ښودلې ده. نه زما خبره قبوله ده او نه د بل خبره قبوله ده، او خبره به هغه قبوله وي چې کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امت ته بیان کړی وي، او خبره به هغه قبوله وي چې کم صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیغمبر علیه السلام مبارک نه بیان کړی وي، او خبره به هغه قبوله وي چې کم فقهای امت هغه به د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شاگردان دي، او هغه به امت ته بیان کړی ده. هغه مسله او هغه خبره به قبوله وي، او هغه کتاب چې هغه د تمام دنیا په نیز باندې مسلم ده. هغه کو څوک ځان ته بریلی وای، هغه کو ځان ته دیوبندي وای، هغه کو ځان ته هر قسمه ډلې سره تعلق ساتي. خورونو دا کم کتابونه چې فقهای امت لیکلی دي او احادیث مبارکه زموږ محدثین کرامو لیکلی دي، نو دا ټول امت مني، او هر سړی ځان ته نسبت کوي دا زما مشر ده. نو د ټولو نه اول نمبر په دې عمل کې د جنازې نه پس دعا باندې د ټولو نه اوله خبره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمل مبارک تا چې پیغمبر علیه السلام مبارک کم عمل کړی وي او قولا او عملا د پیغمبر علیه السلام مبارک نه امت ته راغلی وي، وروڼو موږ به په هغې باندې عمل کوو. قسم ده نه دې کې زد شته او نه دا شته چې زه دیوبندي یم او زه بریلی یم او زه وابي یم او زه پنجپیری یم، نه، بلکې هغه خبره به منو چې کم محدثین کرام الحمدلله زما او ستا لوی لوی کتابونه موجود دي، صحاح سته موجود دي، او نور ائمه کرام لوی لوی کتابونه لیکلي دي، لکه موطا امام مالک رحمه الله دا لیکلی ده، او دا دومره لوی محدثو چې امام دار الهجره به ورته وي.
مدینه منوره کې پاتې کېدو او ډیر زیات محبت یو د مدینه شریفې سره قسم ده د مدینه شریفې نه به بار نه وتو او دا به وی اسې نه زه د مدینه شریفې نه بار ووځم او ما ته د مدینه شریفې نه بار مرګ رانه شي نو مدینه شریفې سره یې دومره محبت او دومره محبت یو چې ګورې په اس باندې به مدینه شریفه کې نه ګرځېدو وی اسې نه زما د اس قدم په هغې ځای باندې راشي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پې قدم مبارکي خیده نو دومره ادبا هغه به په اس باندې نه سورېدو هغه یو کتاب لیکلی د موطا او هغې کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک عمل مبارک ذکر ده امام مالک رحمه الله فرمایي د پیغمبر علیه السلام مبارک اخیرنۍ جنازه چې کوله اخر عمر شریف کې ناغی په نجاشي بادشاہ باندې کړې ده نجاشي بادشاہ حضرت اصحمه رضی الله عنه نوم اصحمه او د نجاش دا بادشاہ او ایمان راوړی او پیغمبر علیه السلام مبارک په ده باندې غیبانه جنازه کړې ده زموږ د احنافو په نسبت باندې غیبانه جنازه نشته او شوافی حضرات وایي چې نه غیبانه جنازه کولی شي دیو جنا زمونږ فقهای کرام فرمایي کو چرته تا ته چا د امامت وي د غیبانه جنازې نه مه کوه او کو نه بل څوک غیبانه جنازه کوي او امام بل څوک ته نو خیر د تو ورپسې بیا ودره پیغمبر علیه السلام مبارک په حضرت نجاشی رضی الله عنه باندې جنازه کوله نو امام مالک رحمه الله فرمایي وخرج الی المصلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د منځ ته راووتلو فصف بهم پیغمبر علیه السلام مبارک پسې صفونه جوړ شو او فکبر 4 تکبیرات او 4 تکبیرات پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل یعنی جنازې کې 4 تکبیرات اوویلې مونږ 4 تکبیره وایو کنه بس دا عمل د پیغمبر علیه السلام مبارک ذکر ده دې نه پس نور عمل نه ده ذکر وروره دا زما او ستا دپاره دلیل ده که نه کو بل عمل پیغمبر علیه السلام مبارک کړی وی د 4 تکبیراتو نه علاوه نو ما او تا ته ولې محدثین کرام رحمه الله نه ذکر کولو او فقهای امت راته ولې نه ذکر کولو رونه هغه خو د امت خیرخواهانو دا موطا امام مالک رحمه الله پر روایت تا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ سره په صفحه 444 باندې دا حدیث مبارک ذکر کړی ده او دویم یو مسکینه ښځه و غریبه پیغمبر علیه السلام مبارک هغه وفات شوی و یو غریبه ښځه وه پیغمبر علیه السلام مبارک په هغې جنازې کې شرکت نه و فرمایلی بیا وروستو خبر شو پیغمبر علیه السلام مبارک نو بیا لاړو په قبر باندې پیغمبر علیه السلام مبارک جنازه وفرمایله هغه عبارت هم موطا کې امام مالک رحمه الله ذکر کوي وی فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی صف الناس پیغمبر علیه السلام مبارک را اوتلو تر دې پورې چې خلکو صفونه جوړ کړل علی قبرها په قبر د دغې ښځې باندې چې کومه وفات شوې وه فکبر 4 تکبیرات او 4 تکبیرونه یې پې وویلې دا موطا کې امام مالک رحمه الله ذکر کړي دي کو بل عمل وی دا مونږ چې پې جګړې کوو نو ولې فقهای امت او لوی محدثین کرام ولې نه ذکر کولونو دریم امام طحاوی رحمه الله لوی حنفی عالم ده هغه فرمایي چې د دې ډیرو روایاتونه پیغمبر علیه السلام مبارک په تکبیراتو باندې اختتام فرمایلی ده نو یې دې نه دا او دکرنگی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک صحابہ کرام ذکر کری دی وی دا دیم دا معمولو یعنی دا دیم دا طریقہ وا او حوالہ صدا طحاوی شریف
دا د احناف لوی کتاب ده. معانی الاثار وتا وایي، طحاوي شریف وتا وایي. نو ګوره د دې احادیث مبارکو نه تکبیرات ثابت شو، او په درمیان د دې تکبیراتو کې دعا او سلام دا د دې لاندې حدیث مبارک نه چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، دی اوس نقل کوم. قال ابو هریره، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای انا لعمر الله، وز په الله جل شانه قسم کوما، قسم می دی په الله جل شانه باندې، او زه تاسو ته خبر در کوما، وای کله چې جنازه کې خودلې شوه فاذا وضعت کبرت، وای کله چې جنازه کې خودلې شوه کبرت، مونږ تکبیر وویلو. کله چې جنازه کې خودلې شنو تکبیر وایو کنه. وحمدت الله، او د خدای پاک جل شانو حمد و ثنا مو وویلا. وصلیت علی نبیه، او مونږ درود شریف وی په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې. او دا فرمای حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك، به مدا دعا ویلا. رونه مونږ چې دویم تکبیر وایو نو درود شریف وایو جنازه کې کو نه. اول تکبیر چې وایو نو څه وایو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، دا وایو کنه. به چې دویم تکبیر وایو به درود شریف وایو پیغمبر علیه السلام مبارک باندې، او به چې دریم تکبیر وایو نو به دعا وایو کو نه. نو دا څه وایي؟ ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك، دا موطا کې دا روایت نقل ده. او بیا رسو شارح فرمایی صلیت بعد التکبیرة الثانیه، درود شریف می ہوئے، صلیتو درود شریف می ہوئے. او ثم دعو بالدعاء الآتی، او بیا راغما پس تا دغه دعا نه چې کوم راتلون کې د بعد التکبیرة الثالثه د دریم تکبیر نه بعد. ورونه مونږ چې دریم تکبیر وایو نو په هغې نه پس دعا وایو که نه؟ اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دا وایو که نه؟ دی فرمای ما به د دریم تکبیر نه پس دا ویلی. او دا چا روایت که؟ او بحقی شریف په معرفه کې دا ابي امامه رضی الله تعالی عنہ نه په حدیث سعید ابن مسیب رحمه الله فرمای ان السنة فی صلاة الجنازه، وی په صلاة الجنازه کې سنت او طریقه سره سنت طریقه هغه دا ان یقرأ بفاتحة الكتاب، هغه دا چې فاتحة الكتاب وای. احناف علماء کرام فرمای چې په طریقې د تلاوت نشي ویلې او په طریقې د دعا ویلې شي. لومبه تکبیر وای نو تکبیر فاتحه پکې ویلې شي ښا په طریقې د دعا سره، نه په طریقې د تلاوت سره. او به وای صلی علی النبی صلی الله علیه وسلم، به بو چې بل تکبیر وای نو به پیغمبر علیه السلام مبارک باندې درود شریف وای. او ثم یخلص الدعاء للمیت حتی یفرغ، او به دعا وای د مړي د پاره اخلاص، او داسې په اخلاص سره به دعا وای د مړي د پاره. نه مړي د پاره دعا مونږ په مانځ کې وایو کو نه، په هغې کې به اخلاص وکړي، د اخلاص نه به کار والی. حتی یفرغ، او تر دې چې فارغ شي تنه. نو څلورم سلام تکبیر چې وای به د هغې نه پس سلام ده که نه، بس فارغ شوی د مانځه نه. او څه وای ولا یقرأ الا مرتن، او نه به لولي مګر یو ځلي. او ثم یسلمو مرة واحدة ثم یسلمو، او بیا به سلام واړوي. او د دې نه پس به نور څه نه دي ذکر. امام مالک رحمه الله د نافع رحمه الله نے روایت نقل کوي دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی کان اذا صلی علی الجنائز، نافع سے فرمائی کلب چھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
منځ کولو په جنازو باندې یسلمو نو بس سلام به واړولو آخري کې او بیا به نور څه نه وروره ما او تا ته ګورې قسم د دې محدثین کرامو په ګورې د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث را رسولی دي او که ستا په دې اعتماد وي الا الحمدلله زمونږ په دې باندې اعتماد ده چې دی بالکل احادیث مبارک مونږ ته رسولی دي صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پیغمبر علیه السلام مبارک نه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې نه تابعین کرام رحمه الله د هغې نه تبع تابعین کرام رحمه الله د هغې نه نور علماء کرامو حتی کې نن ما او تا ته راغلی ده او دویم فقهای کرام فرمایي ښه د جنازې د لمونځ کیفیت او طریقه ذکر کوي هغه فرمایي زمونږ لوی معتبر کتاب هدایه هغه کتاب چې ټوله دنیا یې مني ښه زه منم ته منې او کم یو خلکو ته چې وایي او هدایه معتبر کتاب ده هغه فرمایي د لمونځ طریقه والصلاة ان یکبر تکبیرة مونځ څنګه ده هغه دا د تکبیر به ووایي بیا چې تکبیر دی وویلو نو ثنا به ووایي صحیح ده که نه او دویم ویصلی علی النبی علیه السلام په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې به د دویم تکبیر نه بعد څه ووایي درود شریف وای ثم یکبر تکبیرة بیا به دریم تکبیر وای یدعو فیها او د دې دریم تکبیر نه پس په دعاو کې فیها په دغه کې په دې مونځ کې لنفسه د خپل ځان دپاره وللمیت او د دې مړي دپاره وللمسلمین او د مسلمانانو دپاره په دغه مونځ کې د ځان دپاره به دعا وغواړي د دې مړي دپاره به دعا وغواړي د مسلمانانو دپاره به دعا وغواړي او ثم یکبر الرابعه بیا به څلورم تکبیر وکړي چې څلورم تکبیر دی وویلو بس هدایه وای تر دې پورې دا د جنازې مونځ ده وروره که بیا نور څه وی نو ما او تا ته ولې فقهای امت نه ذکر کوي دویم بله خبره علامه شامی رحمه الله فرمایي د مونځ د جنازې په باره کې وهي 4 تکبیرات دا مونځ د جنازې 4 تکبیره ده اولنی یرفع یدیه فی الاولی په اولنی تکبیر کې به لاسونه اوچت کې لاسونه مونږ اوچتو که نه اول تکبیر تحریمه چې ورته وایي اولنی تکبیر کې به لاسونه اوچت کې او ثنا به وایي پس د هغې نه او یصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم او دویم به په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې درود شریف وایي پس د دویم تکبیر نه او ویدعو بعد الثالثه او دعا به وکړي پس د دریم تکبیر نه پس موږ دعا کوو که نه مړي دپاره او یسلم بعد الرابعه او سلام به وګرځوي پس د څلورم تکبیر نه دا څوک وایي دا علامه شامی رحمه الله فرمایي او آخر کې څه فرمایي ولا قراءة ولا تشهد فيها او نه به قراءت وایي نه به تشهد وایي وروره زه تو چې جنازه کو څه وایو چې سلام واړو څوک وایي هلکه دا وکوئ څوک وایي دا وکوئ فقهای امت فرمایي ولا قراءة ولا تشهد او دلته علماء کرام فرمایي ګوره دلته نور علامه شامی رحمه الله هغه هم ګوره نور بحث نه ده کړی بس دومره یې د طریقه د جنازې ذکر کړې ده کو امت چې دا کمې مسلې کې په جګړې ده او دا وی قسم ده د فقهای کرام دا امینانو ښه دی مونږ ته صحیح طریقې سره دین را رسولی ده او د دی نه پس چې زه تو نه منو د نه منلو خو لار نشته هغه څوک په چا نشي منلی بل دلیل امام ابو بکر ابن حامد الحنفی دا یو لوی فقیه تیر شوی ده او د کتاب ده محیط برهانی فی فقه النعمانی د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد ده او په هغې کې د یو کتاب ده فرمایي ان الدعاء بعد صلاة الجنازة مکروه چې دعا
پس د صلات جنازې نه مکروه ده چې سلام دی واړولو څلورم تکبیر دی وویلو بے دعاګانې مه کوه بس دعا دې مړي ته په مانځه کې کړې ده او دریم دا چا لیکل دا محیط برهانی فی فقه النعمانی دا کتاب دا کتاب الجنائز کې او دویم امام شمس الائمه حلوائی الحنفی رونو ټول احناف دي ښه زم حنفیم تم حنفی دا عالمم حنفی ده دا فرمائی لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه نمو ادری په دعا سره پس د صلات جنازې نه چې صلات الجنازه وشوه بس میت اوچتوه قبرستان ته یې رسوه دا چا لیکلی دا زموږ د فقه یو کتاب د قونیه د هغې کې دا موجود ده صفحه 56 جل 1 قونیه چې کم خلق پې پوهېږي به یې دې وګوري او دغه خبر احسن الفتاوی کې مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله هغه هم ذکر کړی ده چې لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازه نبو ادري سړی په دعا سره پس د مانځه د جنازې نه چې مونځ د جنازې دی وکړو بس میت اوچتوه قبرستان ته رسوه کله مړی دفن شي خاورې دې پې واړولې بیا ورته دعا وکړه دا بیا د احادیث مبارکه نه بیا ثابته خبره ده او دریم نمبر امام طاهر ابن احمد البخاری الحنفی رحمه الله فرمائی هغه فرمائی پس کې خلاصة الفتاوا دام د فقه کتاب ده لا يقوم بالدعاء في قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلاة الجنازة وقبلها چې نبو ودري په دعا سره او په قرائت د قرآن سره مونږ وایو کنه چې کله منځ شي لکه الحمد شریف او قل هو شریف دا اوایي فقهای کرام فرمایي دا نشته قسم د خو د ځان نه یم لګي دا فقهای امت ذکر کړی دي ښا او بل امام حافظ الدین محمد بن شهاب کروری الحنفی رحمه الله فرمائی رونو کتاب حوالہ به ورکو انشاءاللہ دے فرمائی لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعا مرتن دے بل عجیبہ خبره کوي وای کله چې د جنازې منځ شو نو د هغې نه پس بیا په دعا سره خلق مه ودره د دعا دپاره ولی لأنه دعا مرتن دے فرمائی تایو دلی دعا وکړه کنه تایو دلی دعا وکړه جنازې کې ما ته د هدایت قول ذکر کو کنه یدعو فیها لنفسه وللمیت وللمسلمین نو دے فرمائی او حواله صدا فتاوی بزازیه دا دې ذکر کړی ده او فتاوی هندیه کې چې په عالمگیری مشهوره ده او هندیه باندې دې فرمایي ځکه اکثر د صلات الجنازې دا دعا ده اکثر د صلات جنازې څه شی ده دعا ده کنه مونږ ځان ته هم دعا وکړو مړي ته هم دعا وکړو ټولو مسلمانانو ته دعا وکړو او بل یو امام ده امام شمس الدین محمد خراسانی الحنفی رحمه الله دا خپل کتاب کې لیکي چې د جنازې بیان کوي وَإِلَا يَقُومُ دَاعِيًا لَهُ دیم دا عبارت ذکر کوي او حواله سره جامع الرموز دا کتاب نوم ده او رونو زمونږ یو لوی حنفی عالم چې هغه ته ابو حنیفه ثانی وایي یعنی یو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تیر شوی ده کنه چې موږ د چا په مذهب باندې یو او بل دا عالم چې په احنافو کې ده او امت د هغه ابو حنیفه ثانی ورته وایي علامه ابن نجیم الحنفی د یو معتبر کتاب د بحر الرائق شرح کنز الدقائق کنز خو ټول پیژنئ کنه وای کنز یو عالم وای یو شعر وای ښا
وای دا یو څو کتابونه دي چې دا چا یاد کل کنه دنه به یو لوی ملا جوړ شي. وای کافیه باشافیه تلخیص و کنز و حسامی. کافیه، شافیه، تلخیص او کنز دا د فقه معتبر کتاب ده. دا چې وای چا یاد کل او کنز و حسامی بل دا د اصول فقه کتاب ده. وی دا به یو مولوی شي او لوی عالم به ترنه جوړ شي، نظامی عالم به وي. نو کنز معتبر کتاب ده. زمونږ متن د فقه حنفي د هغه شرح د بحر الرائق علامه ابن نجیم رحمه الله چې دته ابو حنیفه ثانی وای او لوی فقیه ده. هغه څه فرمایي؟ هغه فرمایي ولا يدعو بعد التسلیم، چې سلام دی واړولو د هغې نه پس دعا مه کوه وروره، مه کوه دعا. تا یو د لمونځ کې دعا وکړه که نه؟ شریعت مبارک چې وروڼه مونږ ته قسم د څه ښودلي دي هغې کې ګوره زمونږ خیر ده. او بل یو لوی حنفي عالم ده، بل چې یو لوی محدث هم ده، ملا علی قاری الحنفي رحمه الله. د یو کتاب لیکلی ده د مشکات شریف شرح مرقات المفاتیح. هغې کې دی فرمایي ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازه، دعا به نه کوي د میت دپاره پس د صلاة الجنازې نه. ولې؟ لأنه یشبه الزیادة فی صلاة الجنازه، ځکه دا مشابهت ته زیادت راغو په صلاة الجنازې کې. صلاة الجنازې کې دعا وشوه که نه؟ رونو دا حوالی دي. او بل زمونږه یو عالم تیر شوی د مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله، دام حنفی عالم ده، ہندوستان کې تیر شوی ده. دی فرمائی کہ بعد نماز جنازہ کے دعا کرنا مکروہ ہے. د جنازې د لمونځ نه پس دعا کول څه دي؟ مکروه دي. او کتاب یې څه ده؟ نفع المفتی والسائل دی. هغه نوم ده نفع المفتی والسائل، صفحه 61 باندې 1 باندې دا خبره لیکلې ده. او بل یو عالم د علامه برجندی رحمه الله حنفی ده. دی فرمای لا يقوم بالدعاء بعد الصلاه جنازه لانه یشبه الزیاده فيها. لکه دا مولا علی قاری صاحب رحمه الله چې کوم عبارت ذکر کړو او دام په محیط کې ده. او ورونو داسې ډېر کتابونه دي. نور الازاح ګوره د فقه حنفي معتبر کتاب ده. دی فرمایي ويسلم بعد الرابعه، سلام بواړوي پس د څلورم تکبیر نه، من غیر دعاء، بغیر د دعا نه. څلورم تکبیر نه پس په دعا نه کوي. فی ظاهر الروایت. او دارون زمونږ د فقهای امت هغه کتابونه دي معتبر چې هغه ټوله دنیا مني. هغه ټوله دنیا مني. څوک چې چا سره تعلق ساتي، هر عقیدې سره تعلق ساتي، معنا دا اهل سنت والجماعت ګوري. کو هغه بریلی ده، کو هغه دیوبندي ده، کو هغه پنجپیری ده، کو هغه ځان ته بل څه وایي، خو د دی په نیز باندې دا کم کتابونه چې الحمدلله ما ذکر کل دا ټول مني. شامی ټول مني، بحر الرائق ټول مني، هدایه ټول مني، موطا امام مالک رحمه الله ټول مني، او داسې محیط برهانی فی فقه النعمانی دا ټول مني. روره چې د ذکر کړي دي دا خبره چې دا جنازه وکي د هغې نه پس دعا مه کوه او ډایرکټ قبرستان ته مړی وړه. نو وروره مونږ خو د دې فقهای کرامو څه یو تابعدار یو که نه؟ تا ته ذکر کړي دي که نه چې مونځ کې اودس کې څو فرایض دي؟ 4 دي که نه؟ دا چا لیکل دي؟ دا هدایه کې لیکل دي، دا قدورۍ کې لیکلی دي،
دا کنس کې لیکلی دي. خد دغه درته وای نو دا مني، او چې دا درته وای چې د جنازې طریقه درته وښایي چې کله جنازې ته ودرې تکبیر ووایه، حمد و ثنا د خدای پاک جل شانه بیان کا، دویم تکبیر ووایه، درود شریف ووایه، دریم تکبیر ووایه، د ځان دپاره دعا وکړه، د مړي دپاره دعا وکړه، د مسلمانانو دپاره دعا وکړه، او څلورم تکبیر چې ووایه بس بیا قبرستان ته مړی وړه. دا نه منې؟ دا ولې نه منې وروره؟ دا خو زما او ستا حنفي عالم ده، د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد ده، او زه تو دا نه منو نو وروره د نه منلو خو علاج نشته. خدای پاک جل شانه دې موږ ټول په صحیح لارې باندې روان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.